السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ښه به وئ، د ژوند په مزو کې به وئ. نو دا وخت زه ولاړ یم د کوټې په ایرپورټ چوک ښار کې. نو نن زموږ داسې لږ شانتې کار مې هم و او ما ورته وویل چې تاسو ته د کوټې هغه ښکلی موسم هم وښایم. نو ما وویل چې تاسو سره د کوټې دا نظارې هم شریکې کړمه. نو یو ورکوټې شانتې ویلاګ دی، دا به راسره ضرور ګورئ او مخې ته به هم شیر کوئ. زموږ یوټیوب چینل دی، دا به راسره هم سبسکرایب کوئ او مخ ته ویډیوګانې به هم راسره ګورئ. بیل آیکن به ورسره ضرور کلیکوئ. نو راسره ملګری هم او روان یو د کوټې په بازار کې، او دا د شاپینګ مارکیټ دی. مطلب دلته چپل، بوټو وغیره د هر څه په دې مارکیټ کې. نو موږ په دې ځای تېرېدو او نو ما ویل چې راشئ دا به تاسو ته هم وښایم چې کوټه څنګه ده او موسم د دې ځای څنګه دی او کورونه د دې ځای څنګه دي. نو کوټه کې موسم ډېر زیات یخ دی، د ورځې لږه شانتې داسې ګرمي وي غرمو ته، خو بهر کې پسیلې پکې ډېر زیاته یخه الوځي او د شپې موسم ډېر زیات ښکلی وي. نو دا موږ روان یو د کوټې په ښار ایرپورټ چوک الماس چې کوم ته وایي الماس، په هغه کې یو. نو موږ تلو، موږ ویل یاره دلته یو ځای کې دلته د جمعې او د خیلي او د اتوار په ورځ کرکټ کېږي، صرف د مازدیګر د 2 بجو نه واله تر د ماښام بانګه پورې. نو دلته تقریبا تاسو کتلی شئ موږ په موټرسایکل روان یو، دلته بېحده ډېر زیات خلک راغونډېږي او کرکټ یې کوي او د خپلې زندګۍ نه خوند اخلي. نو کرکټ ډېر زیات شوقین یې، پلار بچي ټول داسې په ګډه سره دا کرکټ کوي، بېحده ډېر زیات بېحده. نو تاسو کتلی شئ زه په موټرسایکل روان یم او تاسو ته یې ښایم. بیا تاسې ما نور شاټونه هم اخیستي، دا به راسره هم ګورئ. نو ډېر زیات بهر کې ډېر زیات نږدې پیچونه یې او ډېر ګڼې. نو ما ویل چې یاره مونږ خو کلي کې چې څنګه کرکټ یې، نو مونږ ډېر زیات په یو ګراونډ یو ډېر لرې لکه داسې خواته ګراونډونه نه وي، خو دلته بېحده ډېر زیات نږدې او لکه یو بل پکې لګي هم. نو مونږ دومره یېرېدم چې لکه زه پکې ونه لګم. نو ما ورسره هم کرکټ وکړو، خو ډېره زیاته مزه یې وکړه. او تاسو کتلی شئ چې بېحده ډېر زیات خلک راغونډ شوي، د خپلو بچو سره هم پلاران د بچو سره دوی سره کرکټ کوي. نو تاسو کتلی شئ چې کیمره تر کوم ځای پورې رسي، هغه ځای پورې ما تاسو ته ویډیوګانې راغستې دي. نو بېحده ډېر زیاتې او ډېر خلک، ډېر ګراونډونه هم دي او خلک هم ډېر زیات دي، تقریبا د زراو نه مطلب ډېر زیاتې که نه زراو نه هم سوا دي. نو د کرکټ ډېر زیات شوقیان یې او موسم یې هم ډېر زیات ښکلی و، ځکه چې سیلۍ الوځي دلته او دا غرمه داسې دومره تیزه بیا نه یې. نو کرکټ پکې هم موږ انجوای کوو. موږ چې تاسو ته دا وښایو چې دلته د کوټې د کرکټ څنګه یې. نو کرکټ ښه ډېر زیات شوقیان خو صرف د جمعې او د خیلۍ او د اتوار په ورځ دوی صرف کرکټ کوي. په نور ټایم کې دوی خپل کارونه کوي، خپل بزنس کوي، خپل کاروبار کوي، دا کوي. نو اوکې چې بیا موږ واپس را روان شولو خپل کور ته. موږ ویل یاره موږ لږ شانتې داسې تقریبا ګنټه مو ورسره تېره کړه. نو بیا ته موږ واپس روان شولو. موږ ویل یاره ځو، موږ کوم کار و هغه هم ولټاو، کرکټ مو هم وکړو. نو بیا روان شو موږ خپل کور ته. موږ ولاړ به شو خپل کور ته، ځکه چې داسې غرمه دی، خو په کوټه کې سیلۍ الوځي، خو غرمې بیا داسې لږ تاو کوي. نور موسم ډېر زیات د کوټې ډېر یخ دی، د شپې ډېر زیات. نو بهر کې زه راورسېدلم خپل زموږ چې کوم سوسایټي ده هغې ته، دلته چې زموږ کوم خپل کور دی نو هغې ته راورسېدم. نو بیا زه ملګري راسره و، نو هغوی ویل راځئ ځو دلته باغ دی، بادام وغیره هر څه پکې. خو دې ټایم کې بادام داسې وړو خوبانۍ شوي، ډېرې مزېدارې وې. ویل راځئ هغه ته ځو، لږ به پکې وګرځو او خوبانۍ به هم وخورو. نو ما سره ملګري راسه و، ما د هغې نه ویډیو او شاټ وانه اخیستل، خو بهر کې بله ورځ بېرته بیا ایکسپلور کوم. نو
بیا اوکې جي نو زه اوس بیا خپل کور ته مونږ چې کوم کور دی هغه ته رالو او دلته مو چېرې دې ځای کې غنم داسې غنم دی ډېر زیات واړه واړه دي تاسې کتلی شئ. زمونږ د کلي خو ماشاءالله غنم ډېر زیات کېږي باجوړ خو بیا زرخیزه علاقه ده هلته خو غنم ډېر زیات کېږي ښه کېږي نو ما ویل چېرې دې ځای کې تاسو سره لږ یو شانتې شاټ هم واخلم. نو تاسو کتلی شئ دې ځای کې دا غنم ته دا ډېر زیات واړه دي او ډېر کم زرخیز د کوټې ښه نه دی او نورو کوټه ډېره زیاته مزېداره ده. نو کتلی شئ دلته پکې یو څلور قبرونه هم وو ډېر زیات پخواني وو په بهر کې په ما د کوټې هغه یو څو شاټ اخیسته د هغې نه